أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم د دین اړوان دي آیاتونو مبارک کې الله مؤمنانو ته او فرمایل چې اے مؤمنانو د اهل کتابو د یو گروه تابعداري مکوئ که داغي تاسو تابعداري وکړه نو دغه خلق تاسو دوباره کفر ته واپس ګرځئ او تاسو د ایمان د دولت نه محروم کوي اوس دلته په دې آیاتونو کې الله تعالی د خپل د عباداتو او د تمام جامع د تمام د خیر او بلاء جامع احکام بیانوي په هغه جامع احکامو کې یو حکم الله دا بیانوي چې اتقوا الله د الله نه یره د الله نه ویریږئ دویم وته الله فرمای چې واعتصموا بحبل الله جميعا اے مؤمنانو د الله دا رسی گویا د الله دا دین مضبوط اونیسه او دریم وته الله فرمای چې واذکروا نعمت الله د الله د نعمتونو ذکر کوي او د الله نعمتونه یاد کړي او دا دریم والا احکامات دلته بیانېږي نو پدې کې دا ترتیب دی چې د انسان د اطاعت او د عبادت لپاره په کوم څه چې د انسان د الله عبادت روان دي کېږي نو پای کې لومبنۍ خبره د الله د عذاب نه یره ده او یا د ثواب په شوق سره دی د الله عبادت کوي خو د عذاب د یره مقدم ده په ثواب باندې ځکه چې دفع د ضرر او د نقصان دا د حصول نفع باندې مقدم وي اول انسان د ضرر نقصان نه ځان بچ کوي رستو بیا کاغه ته سملاویږي داغي کوشش کوي ځکه الله تعالی دلته اول د اتقوا الله د الله ذکر کوي د الله د یری ذکر کوي چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته اے د ایمان خاوندانو د الله نه ویریږئ څنګه چې د الله نه د یری کولو حق دی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای چې د الله تعالی نه د یری چې کوم حق مراد دی هغه دا دی چې د الله تعالی اطاعت وکړي شي او د الله نافرمانه نه ځان بچ کول الله یادول او الله نه يرول او د الله شکریا ادا کول او د الله د نعمتونو ناشکری نه کول دا د الله تعالی حق دی د یری د تقوا چې د الله نه کم دی حق دی دا دغه مراد دی اوس دلته چې کله الله وی چې حق تقاته تاسو د الله نه ویریږئ څنګه چې د الله نه د یری حق دی نو هیڅ یو انسان خدا سے کې دی شنه چې هغه شان د الله نه ویریږي څنګه چې د الله نه د یری کولو حق دی صحابه کرام په دې باندې ډیر پریشان شو چې موږ څنګه د الله د حق د یری ادا کو چې د الله څنګه د یری حق دی دا سه حق موږ نشو ادا کولی نو بیا په سورۃ تغابن کې بل آیت چې راغی فتقوا الله مستطعتم وتاسو د الله نه ویریږئ ثم چې تاسو طاقت ته
گویا د خپل طاقت مطابق د الله احکامات ادا کولو کوشش کوئ. باقی کم دی کې چې داسې احکامات سخت رال او تاسو هغه نشئ ادا کولی نو الله غفور رحیم ذات دی، هغه به ته معافي کوي. خو تاسو به هغه خپل د وس مطابق هغه د الله نه یری چې کوم حق دی هغه به ادا کوئ. کم دی کې چې تاسو وس نه خبره برشوله نو هلته بیا چې کوم دی انسان ته معافي کیدی شي. اوس تقوا ویلې څه ته شي؟ تقوا متعلق لفظي معنا چې نفس د هغه ضرر نه بچ ساتل چې د کم ضرر په وجه باندې د انسان نفس ته یو ضرر رسی د هغې نه ځان محفوظ کول او بچ کول. او شریعت په لحاظ سره نفس د ګناهونو نه محفوظ ساتل دې ته تقوا ویلی شي. گویا تقوا معاصي او ګناه ترک کولو ته ویلی شي، د ګناهونو نه ځان بچ کولو ته تقوا ویلی شي. کله کله بعضې مباح کار چې کوم دی کامله تقوا دا وي چې مباح کار وي د هغې نه انسان چې کله ځان بچ کي نو کمال تقوا ته رسي. څنګه چې حدیث کې راځي چې حلال هم ظاهر دي او حرام هم ظاهر دي او د دې درمیان چې کوم دي مشتبهات دي چې د هغې باره کې خلکو ته معلومات شته نه نو چا چې د مشتبهاتو نه ځان بچ کړه حلال او حرام هو واضح دي خو چې اوس په کم مشتبهات دي نو چا چې د هغې نه هم ځان بچ کړه نو گویا د خپل دین او خپل عزت محفوظ وساتو. او چې کم سړی په مشتبهاتو کې پرېوته د هغه مثال داسې دی چې یو شپونکي چې کوم دی خپلې ګړې بیزي په یو داسې چراګاه خوا کې سریا چې هغه ممنوع وي او د هغې کې سراګاه پای کې ځناور سره کول چې کوم دی هغه منع وي او دې د خپل څاروي هلته د هغې په غاړه بوځي او سرۍ نو ظاهره خبره ده چې یو ځناور به چې کوم دی هغه چراګاه چې کوم منع ده هغې ته به ورننوځي د هغې نه به چې کوم دی ګیاګانې وخوري. د الله تعالی ممنوع چراګاه چې کوم دی هغه د الله حرام کړي شوي څیزونه دي. ولهذا چې کوم څیزونه مشتبهات دي دې د هغې نه ځان بچ ساتي. گویا که فرق دی په هغې کې مبتلا شو نو د حرامو به مرتکب وګرځي. نو الله وی د ایمان خاوندانو د الله نه ویریږئ څنګه چې د الله نه یری کولو حق دی. ولا تموتن الا وانتم مسلمون او تاسو ممرئ مگر په داسې حالت کې چې تاسو مسلمانان یې. گویا د اسلام احکاماتو باندې پورا عمل کوئ نو چې کله تاسو د احکاماتو د فرایضو خیال ساتئ د واجباتو خیال ساتئ نو امید دا دی چې تاسو ته به مرګ د اسلام په حالت کې راشي. که تاسو د دې خیال نه ساتئ د فرایضو واجباتو او د معصیاتو نه ځان نه بچ کوئ نو کیدی شي چې بیا تاسو داسې حال کوم نشئ چې کله تاسو مرئ نو بیا اسلام ایمان نه وي. ځکه دغه دی کې دا روایت کې تاسو بار بار د اسلام د ثابت قدمۍ سوال کوئ چې الله موږ ته په دې خپل ایمان باندې اسلام باندې ثابت قدمي نصیب وګرځي. اوس دویم حکم دی چې واعتصموا بحبل الله جميعا تاسو د الله د رسۍ مضبوطه یو ځای ونیسئ. ولا تفرقوا او تفریقه ما اچوئ او اختلاف مه کوئ. نو دلته چې کوم دی د الله رسۍ نه څه مراد دی؟ د الله رسۍ نه مراد د الله دین دی، د الله کتاب کلام الله قرآن مجید دی او په اخلاص سره د الله اطاعت او تابعداري ده. نو گویا تاسو د الله دا دین د الله دا قرآن او د الله دا اطاعت دا رسۍ مضبوطۍ سره ونیسئ او په دې کې تفریقه مه اچوئ. اوس تفریقې نه مراد چې کوم دی اختلاف دوه قسمه دی. یو د عقایدو اختلاف دی او یو د انسان هغه خپل ذاتي باهمي د بغض او د عینات په وجه باندې اختلافات راځي دنیوي امور او اغراض مقاصد په وجه باندې. نو عقاید اختلاف خو بالکل ممنوع دي، دواړه ممنوع دي. خو عقاید اختلاف چې کوم دي عقاید هغه دي چې کوم عقاید د آدم سنوالي تر آخري پیغمبر پورې چې هغه یو شان دي، چې هغه توحید دی، رسالت دی، قیامت دی، دوباره ژوندي کېدل دي، جزا او سزا ده او د الله تعالی طرف نه چې کوم احکامات دي د هغې ادا کول دي،
د الله د نعمتونو شکریا ادا کول دي. دا په ټولو مذاهبو کې دا خبره مشترک ده، دې ته اصول او دین ویلی شي. په دې کې اختلاف هیڅ کله روا نه دی، لہذا په عقایدو کې اختلاف مه کوئ. د الله پیغمبر یو حدیث کې فرمای چې څنګه بنی اسرائیل کوم اعمال کول، نو ما ته هم په دې خبره باندې یره ده چې زما امتیان به هم هغه شان د بنی اسرائیلو هغه اعمال اختیار کړي. که فرق هغوی کې چې کوم دی چا کلم کله د مور سره زنا کړې وي، زما امت کې به هم دغه شان خلق پیدا شي، دغه شان کلم کله زناګانې به کوي. او بیا څنګه چې هغوی کې 2 او یا فرقې پیدا شولې، زما امت کې به چې کوم دی 3 او یا فرقې پیدا شي. پای کې به چې کوم دی دا یو فرقه هغه به کامیاب وي او باقی 2 او یا فرقې به دا به جهنمیان وي. صحابه کرام ارکی د الله پیغمبر دا کوم فرقه کامیاب ده او نجات والده دا به څوک وي؟ وی فرمایل دا به هغه خلق وي چې څوک زمات په ملت باندې او زمات د صحابه کرامو په طریقه باندې جون تیری او په هغې باندې عمل کوي، دوی به چې کم دی د نجات او د کامیابی خلق وي. او دویم چې کم هغه تفریقه ده چې د بغض او د حسد او د کینات او دنیوي اغراض په پیدا کیږي، دا غینه ځان بچ ساته. ځکه چې حدیث مبارک را دي د الله پیغمبر فرمای چې تاسو یو بل سره بغض مکوئ، یو بل سره حسد مکوئ، یو بل تشاکوئ ما پلو کې رونه شي. او یو مسلمان نه دا جایز نه دی چې بل مسلمان سره دی 3 ځله زیات چې کم دی خبرې پرېږدي. بل حدیث کې فرمای حسد نه ځان بچ ساته، ځکه دا حسد چې کم دی دا نیکۍ داسې خوري څنګه چې دا اور چې کم دی لرګي سوځي او ختمي، دغه شان دا حسد چې کم دی نیکۍ چې کم دی خوري او ختمي. بل حدیث کې را دي چې د الله پیغمبر فرمای چې د الله باغی او صله رحمه کټ کولو والا لپاره د اخروی سزا خوشتشتا، او د هغې سره د هغې دپاره چې کومه سزاګانو کې د ټول نه زیات زر سزا په دنیا کې ملاویږي، عمده خلق د دې نه زیات سزا بل چا د دنیا نه ملاویږي. څوک چې د الله نه بغاوت کوي او صله رحمي هغه کټ کوي، نو لہذا دغه تفریقې نه هم ځان بچ وساتئ. او بیا واذکروا نعمت الله علیکم، الله اوس دی مسلمانانو ته فرمایي چې تاسو یاد کې هغه نعمت چې کم تاسو باندې ما کړو، چې د اسلام نه مخکې چې کم تاسو میس کې اختلافات او ګروهونه د یو بل درمیان چې کم دي دشمنۍ وي، په معمولی خبره به تاسو یو بل قتل کول، خونریزۍ به هم کولې، خپلې لوریانې جمدې به هم ښخولې. نو ای مؤمنانو هغه نعمت زما یاد کې چې تاسو زما د اسلام او د ایمان دولت درکړ، او د هغې بنا باندې تاسو میس کې رونه شولې، او میس کې الله وي ما ستاسو پړونو کې محبت پیدا کړ. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، الله وی تاسو خپلو کې دشمنان، پس بیا مونږه ستاسو پړونو کې محبت واچو، او فاصبحتم بنعمته اخوانا، او بیا هم وګرځول په دې نعمت سره تاسو رونه او اتفاق او اتحاد هم دکې پیدا کړ. نو لہذا په دې اتفاق او اتحاد باندې قائم او دائم اوسیږئ، د دې نعمت ناشکري مه کوئ. ځکه د الله دا سنت دی چې الله کوم قوم ته یو نعمت ورکي، نو هغه نعمت دی تر هغې پورې ناخلي تر څو چې د هغه نعمت چا ناشکري نه کړي او بېقدري نه کړي. څوک د هغه نعمت قدر کوي او د هغه نعمت شکریه ادا کوي، هغه نعمت ولا الله نورم زیاتوي. نو الله دی مؤمنانو ته اوس وایي چې ای مؤمنانو الله تاسو باندې رحم وکړو، تاسو چې کم دی خپلو کې رونه کوئ، خاص کر چې کم مخکې ذکر راغی د قبیلې اوس او د خزرج چې د هغې درمیان چې کم دی دشمني وه، 120 سال چې کم دی هغې خپلو کې یو بل سره قتال او جنګ کولو. چې کله هغې مسلمانان شو نو په د اسلام سره هغې دغه دشمنۍ هم ختمې شوې او منځ کې اتفاق او اتحاد هم راغی او ورورولي قایمه شوله. نو الله تاسو په دې نعمت باندې قائم او دائم اوسیږئ، او که فرق تاسو د دې نعمت قدر ونه کو نو الله به نعمت نه واخلي او بیا به خپلو کې دشمنان شي. وکنتم علی شفا حفرة من النار، الله وی تاسو زما هغه نعمت هم یاد کړئ چې د اسلام نه وړاندې تاسو د جهنم د کندې په غاړه ولاړ وئ. که تاسو ایمان قبول کړی نه وي
नो जहन्नम कंदी ता गुर्जिदो वालवे और द जहन्नम मुस्तहिकीन गर्जिदो वालवे होता सुबान मा खपल नेमतों को त ईमान दौलत भी दरको फ़अनक़ज़कुम मिनहा और पस्ता सुमा बचकड़े तदक जहन्नम द ओरना नो द दी नेमत कदर के और पदी ईमान बांधी मजबूत उधरे गए और प इस हाल के दीना बुलख्वाबल तरफ तमजे वरना दानिमत कदर लाड़ ब्या बचे कम दे द नुकसान मालिकान शे कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। दारंगे अल्लाह बयानी तास्तक़बल आयातुना फल निशानात फल अहकामात ददीद पर चितासो हिदायत उमुमे और द कामयाबे और द निजात हकदार उगर दे लिहाजा द अल्लाह द नेमतुन कदर कवे ना शुक्री मकवे। या अय्युहल्लज़ीना ए कसानु आमनु च द ईमान खावंदान ये इत्तकुल्लाह द अल्लाह न ओयरेगे हक़ तुक़ातिही संग च द अल्लाह ना द यर हक़ दे वला तमूतुन्ना और तासु ममरे इल्ला मगर पदा से हाल के चे व अंतुम मुस्लिमून च तासु मुसलमानान ये वातसिमू बिहब्लिल्लाहि मजबूत उनसे रसेद अल्लाह जमीअन पा इत्तिफाक सरा वला तफर्रकू और इख्तिलाफ मकवे तफरीक़ी मकवे वज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम याद के नेमत द अल्लाह चिकम तासु बांधी करे दे इज़ कुंतुम अगर नेमत हर कल तासु वे आदान कुल की दुश्मनान अल्लाह द बांधी एहसान को फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम बस अल्लाह तासु पर की मोहब्बत वाचो दोस्तान फ़अस्बहतुम बिनेमती इख़वाना बस अल्लाह तासु पदग नेमत सरा रुन उगर जवले वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार ओवे तासु पकिनारी द कंदी द जहन्नम द ओर फ़अनक़ज़कुम मिनहा बस खलासी दर कम तासु द जहन्नम द ओरना कज़ालिक दारंगी युबय्यिनुल्लाहु बैनी अल्लाह ताला लकुम तासुता आयातिही क़बल आयातुना लअल्लकुम तहतदून खाई तासु हिदायत हासिल के। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ए कसानु च द ईमान खावंदाने इत्तकुल्लाह द अल्लाह न उयरेगे हक़ तुक़ातिही संग च द अल्लाह ना द यर हक़ दे वला तमूतुन्ना और तासु ममरे इल्ला मगर पदा से हाल के चे व अंतुम मुस्लिमून च तासु मुसलमानान ये वातसिमू मजबूत उनसे बिहब्लिल्लाहि द अल्लाह रसे जमीअन पर इत्तिफाक सरा वला तफर्रकू और तफरीक़ा माचवे इख्तिलाफ मकवे वज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम याद के नेमत द अल्लाह ताला चिकम पतासु दे इज़ कुंतुम आदान हर कल चितासु वे दुश्मनान दे योबल फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम पस अल्लाह तासु पर की मोहब्बत वाचो फ़अस्बहतुम पस वी गर्जवले बिनेमतिही अक़बल नेमत सरा इख़वानन रुना अगर नेमत सशे दे अगर ईमान और इस्लाम दे वकुंतुम अला ओवे तासु अला शफ़ा पकिनारे हुफ़रतिन द कंदी मिनन नार द ओर फ़अनक़ज़कुम मिनहा बस अल्लाह खलासी दर तासु द जहन्नम द ओरना कज़ालिक दारंगी युबय्यिनु बैनी अल्लाह ताला लकुम तासुता आयातिही क़बल आयातुना लअल्लकुम खाई की जितासु तहतदून हिदायत हासिल के।